د کونډو ښځو په باره کې یو داسې پټ راز چې تر اوسه پورې د دې نه هېڅوک هم نه دي خبر. قدرمنو، په دې ویډیو کې به تاسو ته دا معلومات درکوم چې کونډې ښځې چې کومې دي د چا چې خاوند مړ شوي وي، هغوی پیغلې وي، هغوی یعنې ځوانې وي، یو یا دوه بچي وي، نو هغوی په کومه طریقه باندې بیا خپل ځان ساتي یا د خپل ځان حفاظت کوي، او یا که هغه ښځې د هغوی شهوت په هغوی باندې غلبه وي، نو هغوی څنګه خپل شهوت سړوي، خپل شهوت پوره کوي، یا هغوی ته څه کول پکار دي. یو ډیره د مفهوم نه ډکه ویډیو تاسو تر اخره وګورئ، او که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی نو همدغسې سبسکرایب کړئ. د دې چینل نه به تاسو ته همدغسې نوي معلومات او تازه ویډیوګانې میلاویږي. عموما په پښتنو کې دا یو خبره ډیره زیاته مشهوره ده چې کومه ښځه هم کونډه شي نو هغه په اسانه باندې دویم واده نشي کولی، او هغې ته د کورنۍ له طرفه هم تکلیفي او د سخرګنۍ له طرفه، یعنې کوم ځای کې چې د دې واده شوي وي، خاوند یې مړ شوي وي، د هغوی د طرفه ورته هم تکلیف وي. تکلیف داسې وي چې هغې ته د دویم واده اجازت پاله اسانه نه ورکول کېږي، او هغې ته دا ویل کېږي چې ته په خپله کورنۍ کې دویم واده وکړه، یعنې لیور سره یا د خپلې کورنۍ بل یو کس سره دا دویم واده وکړي. خو چې ښځه کله غاړه نه ږدي بیا مختلف قسم مسایل په کور کې پیدا کېږي. خو خیر، د کونډې ښځې هم زندګي وي، ژوند وي. ډېر خلک داسې وایي چې د کونډې ښځې زندګي بیا ډېره زیاته په عذاب وي، او هغه بیا مختلف قسم لارې خپلوي او د هغه طریقو نه هغه ناروا کارونه کوي یا بدکارۍ ته مخه کوي. نو په دې ویډیو کې داسې یو پیغام، یو میسج موږ د خلکو ته ورکول غواړو چې کومې ښځې چې د هغې یو یا دوه بچي وي، او که هغه وغواړي دویم واده وکړي د خپلې خوښې په ځای کې، کوم ځای چې د هغې خوښ وي، نو پکار ده چې مور پلار خو اخر هغې ته اجازت ورکړي، ځکه چې په آینده وخت کې په هغې باندې داسې ژوند، داسې وخت را روان وي چې د هغې زندګي ډېره زیاته به بیا په عذاب وي، ځکه چې ښځه هم یو داسې سپورټر ته ضرورت لري چې د هغې اخراجات پوره کړي، او سړی هم داسې یو ښځې ته ضرورت لري چې د هغې خدمت وکړي. نو په دې مت کې دواړو ته کتل پکار دي، او د یو ژوند فیصله کول پکار دي. ښځې ته پکار ده چې د دویم واده یو ښه فیصله وکړي. خو د کومو ښځو چې 3 یا 4 بچي وي، نو هغوی ته پکار دي چې بیا د خپل سوچ سمج او فکر نه کار واخلي، داسې نه چې بیا وروسته د نورو بچو زندګي هم په عذاب وي، یعنې که د دویم واده ضرورت نه وي نو نه دی کوي.